بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد هجان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی یم. په نن ورځ درس کې زده کوونکو د 10م ټولګي د ریاضي مضمون کوم عنوان چې لولو هغه د تیتا او منفي تیتا یعنې د متضاد زاویې مثلثاتي نسبتونو پیدا کول دي. من تر اوسه پورې د تیتا لپاره یا د مثبت زاویې لپاره مثلثاتي نسبتونه تعریف کړي ول، خو دا چې که چیرې منفي زاویه وي هغه ته متضاد زاویه وایي. او د دې نسبتونه څنګه پیدا کېږي ان شاء الله په نن ورځ درس کې ګران زده کوونکو په دې هکله تاسو ته غواړم معلومات درکړم. خو مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړو یوه لنډه کتنه به وکړو تیر شوي درس چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته. په تیر شوي درس کې ګران زده کوونکو د محوري زاویو مثلثاتي نسبتونه مو پیدا کړل. محوري زاویې 0 درجه، 90 درجه، 180 درجه، 270 درجه او 360 درجه چې دې ته محوري زاویې وایي. او په دې خاطر ورته وایي چې په محورو کې واقع دي، او یا داسې وایي چې دوه نسبتونه تعریف شوي نه وي هغه ته محوري زاویې وایي. نو همدغه زاویې چې ما یې نومونه واخیستل دې ته محوري زاویې وایي او د هغو مثلثاتي نسبتونه مو پیدا کړل. د نن ورځې درس د یوې منفي زاویې یا د تیتا منفي تیتا زاویې متضاد زاویې مثلثاتي نسبتونو پیدا کول دي. دا چې منفي زاویه یا متضاد زاویه څنګه نسبتونه پیدا کیږي دا به ان شاء الله په نن ورځې درس کې ګران زده کوونکو تاسو لپاره معلومات درکړم. لومړی راځو مشخصات چې ما په تخته کې لیکلي دا په ګډه سره وګورو، د هغه نه وروسته به په سلاید کې زه تاسو ته تعریف کړم. عنوان زموږ دا د منفي تیتا زاویه مثلثاتي نسبتونه چې د منفي تیتا ته متضاد زاویه هم وایي. که تیتا یوه زاویه وي منفي تیتا متضاد زاویه ده. ټولګی 10 ریاضي مضمون موخه او هدف هم دا ده د متضاد زاویې مثلثاتي نسبتونو پیدا کول. چې د متضاد زاویې نسبتونه څنګه پیدا کیږي راځو سلاید ته ګران زده کوونکو. په سلاید کې به تاسو ته تعریف کړم څنګه چې په سلاید کې ګوري د یوې حادې زاویې او نورو زاویو د مثلثاتي نسبتونو په منځ کې اړیکه. البته همدغه تیتا او منفي تیتا دوه زاویې دي، د دوی ترمنځ اړیکه موږ غواړو. نو کولی شو چې عنوان داسې ورته انتخاب کړو د یوې حادې زاویې او نورو زاویو د مثلثاتي نسبتونو په منځ کې اړیکه. لومړی یا اول د تیتا او منفي تیتا زاویو د مثلثاتي نسبتونو ترمنځ اړیکه. تیتا یوه مثبته زاویه ده. کله چې زه وایم منفي تیتا متضاد د تیتا راځي، منفي تیتا یعنی د تیتا زاویې متضاد یا ضد. زه غواړم چې په نن درس کې د منفي زاویې د منفي تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه تاسو ته در وپېژنم. باید څه کار وکړو؟ د تیتا حاده زاویې مثبت او له تیتا سره مساوي زاویه د ساعت د عقربې د حرکت په جهت کې منفي تیتا زاویه په معیاري حالت په مثلثاتي دایره کې رسموو او نسبتونه یې لاسته راوړو. یعنی څه کار کوو؟ دغه تیتا زاویه چې کله تاسو غواړئ رسم کړئ د تیتا زاویې مطابق یا مساوي زاویه چې د ساعت د غړۍ موافق حرکت وکړي بله زاویه به رسم کړئ چې هغه منفي تیتا ده. د تیتا او منفي تیتا زاویو ترمنځ به اړیکه پیدا شي. کله چې اړیکه پیدا شي موږ کولی شو مثلثاتي نسبتونه یې پیدا کړو. ګرانو لیدونکو تاسو متوجه اوسئ، من کله چې یوه زاویه په پام کې نیسو په حقیقت کې هغه زاویه کیدای شي چې د مثبت جهت هم ولري منفي جهت هم ولري. دا چې زاویه چیرته من کولی شو ترېنه کار واخلو یا ګټه واخلو. تاسو ګورئ مثلا دا یو اپارتمان ده، د اپارتمان په سر یو کس ولاړ ده او دلته یوه ونه ده. د دې اپارتمانه تر ونې پورې فاصله مثلا که چیرته اکس په پام کې ونیسو او د دې ارتفاع اچ وي، دغه فاصله څنګه پیدا کیږي؟ آفرین، د فیثاغورس د قضیې په مرسته من کولی شو چې دغه دوه قایم ځلونه مربع کړو د دې یوه تر مربع سره مساوي ده. اوس دلته خو تاسو ګورئ چې یوه زاویه جوړه شوې ده. دغه زاویه چې جوړه شوې ده نو دا زاویه مثبته ده. کله چې مثبت زاویې موږ نسبتونه پیدا کوو لکه مقابل ضلع ساین ده، مجاور کوساین ده، د دواړو نسبت تانجان ده. کله چې د دې زاویې ساین کوساین پیدا کیږي دا مثبته زاویه وه. په نن درس کې منفي اړخ وایو. که چیرته منفي زاویه وي یعنی د تیتا زاویې متضاد وي څنګه کولی شو بیا موږ نسبتونه پیدا کړو؟ ساین څنګه پیدا کیږي؟ مخامخ ضلع مقابل مجاور کوساین ده، کوساین څنګه پیدا کیږي؟ نو په دې هکله انشاءالله غواړم تاسو ته معلومات درکړم. یا مثلا دې انځور ته ګران زده کوونکو تاسو وګورئ، دلته هم د یو اپارتمان ارتفاع په پام کې نیولې، کولی شو ورته اکس وایو او د دې کس نه تر اپارتمانه پورې دا فاصله د ډیسټنس په حقیقت کې دې ته کولی شي چې اکس وایي او ارتفاع ته وایي هر روم ورته کولی شئ. نو که چیرته د دې د تلوري څخه تر اپارتمان ته څوکې پورې دغه فاصله پیدا کوو، تاسو د فیثاغورس قضیې نه کار واخلئ، دا ځل مربع کوئ، دا ځل مربع کوئ، جمع کوئ، له دې مربع سره وساوي کیږي. اوس تاسو
ګوري چې د دې د تلوري کله چې د اپارتمان څوکه ګوري یوه زاویه جوړه شوې ده. دغه زاویه مثبته زاویه ده. هره زاویه کې د 6 10 15 د شرط څه د دې زاویې مثلثاتي نسبتونه چې غواړو پیدا کو مخامخ ځل ساين کېږي، مجاور کوساین کېږي، مقابل پر مجاور تانجانت کېږي. اوس په نن درس کې دغه زاویه که چیرته منفي وي، منفي تیتا زاویه یا منفي 10 وي، منفي 15 د منفي زاویې مثلثاتي نسبتونه څنګه پیدا کېږي دا به ان شاء الله په نن ورځې درس کې ګران زده کوونکو تاسو ته زه معلومات درکړم. نو راځو اول به دغه نسبتونه به پیدا کو، د هغه نه وروسته به مثال تاسو ته زه حل کړم. ګران زده کوونکو تاسو ګورئ د دلته ما یو مثلثاتي دایره په پام کې نیولې ده، مثلثاتي دایره، او دلته ما یو مثلث قایم الزاویه په پام کې نیولې، په سور قلم می رسم که زاویه چه ده تیتا. د تیتا زاویه مساوی چې هم جهت د ساعت د اقربې حرکت وکړي و بله زاویه منفي کوو. تاسو وګورئ د دې حرکت داسې ده د ساعت د ګړۍ موافق حرکت کړی، نو دلته یوه بله زاویه جوړه شوه. که پورته تیتا وي ښکته چه ده منفي تیتا ده، پورته مثبت تیتا زاویه ښکته منفي تیتا زاویه، د ساعت د ګړۍ موافق ما حرکت ورکړه. دلته عمود ځل ما په وای ښودلی، افق مې په اکس. د دغه قایم الزاویه مثلث عمود ځل په وای ښیو، نو وای په دې خاطر چې په څلورمه ناحیه کې د وای قیمت څه ده منفي مې ورکړه. دا خو عمود ځل د منفي وای مې په پام کې ونیو. ولې؟ ځکه د وای قیمت دلته څه ده منفي، او اکس په څلورمه ناحیه کې مثبت. اوس غواړم چې د دغه زاویې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړم. تاسو توجه وکړئ. اول ساين پیدا کول. لومړی ساين د کمې زاویې د منفي تیتا. د ساين په تعریف خو په بلد یاستئ، مقابل ځل پر وتر. خای د دې مقابل ځل څه کېږي منفي وای پر وتر. وتر شعاع ده، مثلثاتي دایره شعاع څو واحده وي؟ بالکل یو واحده وي. دا به مساوي شي منفي وای پر آر زمونږ یو ده، ولی مثلثاتي دایره شعاع یو واحد ده. دا به مساوي شي منفي وای چې پر یو وي شي منفي وای کېږي. تاسو په دې خبره بلد یاستئ چې د وای محور د کم نسبت محور ده؟ آفرین، بالکل همداسې ده، د ساين محور. خیمه لیکو منفي د وای په ځای څه شی لیکم؟ ساين. ساين د څه شي؟ ساين د تیتا. دلته معنای دا ده که چیرته زمونږ زاویه منفي وي، منفي تیتا وي، کله چې د منفي زاویې ساين پیدا کوئ منفي ساين د تیتا کېږي. یعنی دا منفي ضریب ته راځي، د منفي زاویې ساين دا منفي راځي ضریب ته منفي ساين د څه شي؟ تیتا. کله چې زاویه منفي وي ساين منفي کېږي. کوساین کې به راشي تغییرات به راشي، او که به رانشي کوساین د کمې زاویې د منفي تیتا چې دې ته متضاده زاویه هم ویلی شو د تیتا له نظره. منفي تیتا چې ده مجاور ځل پر وتر، مجاور ځل زمونږ اکس ده او وتر زمونږ آر ده. ښه د اکس دلته خو مثبت ده، نو په څلورمه ناحیه کې اکس مثبت ده. اکس په خپله لیکم، او آر د مثلثاتي دایره شعاع ده، یو واحد کېږي. اکس چې پر یو ووي شو اکس. او تاسو په دې خبره بلد یاستئ چې د اکس محور د کم نسبت محور ده؟ ماشاءالله د کوساین محور ده. نو دلته به ولیکو دا مساوي کېږي له چیش سره؟ کوساین د تیتا سره. دا معنا ورکوي که چیرته زمونږ زاویه منفي وي، متضاده وي، کوساین کې تغییرات راځي؟ نه. د منفي زاویې کوساین بیرته مثبت راځي، مثبت کوساین د تیتا. منفي زاویه د متضاده، خو کله چې کوساین پیدا کوي کوساین بیرته مثبت شي، مثبت کوساین د تیتا. دریم تانجان به پیدا کو. تانجان د کمې زاویې؟ منفي تیتا. تانجان خو بلد یاستئ مقابل ځل پر مجاور، مقابل ځل د منفي تیتا کم ده؟ منفی وای. او مجاور چه ده؟ اکس. دا مساوي کېږي منفي په خپله وای د کم نسبت محور ده؟ آفرین د ساين. منفي ساين د تیتا پر اکس کوساین د تیتا. دا به مساوي شي منفي په خپله ساين پر کوساین تانجان کېږي. نو تانجان د څه شي؟ تانجان د تیتا. دلته هم یوه نوې خبره زده کړئ ګران زده کوونکو. د منفي زاویې تانجانت منفي تانجانت د تیتا کېږي. د منفي زاویې تانجانت منفي تانجانت د تیتا کېږي. یعنی که زاویه منفي وي تانجانت منفي کېږي. راځم څلورم نسبت پیدا کوم چې دا فرعي نسبتونه دي. کوتانجان د منفي تیتا زاویه. منفي تیتا په حقیقت کې متضاده زاویه ده د تیتا لپاره. کوتانجان چې تعریفوو مجاور ځل پر مقابل، مجاور الته اکس او مقابل څه ده؟ منفي وای. نو دا به مساوي شي د اکس په ځای کولی شو نسبت یې ولیکو کوساین د تیتا، د وای په ځای هم کولی شو ساین د تیتا ولیکو، ځکه ما تاسو ته مخکې ویلي و دا خبره. کوساین پر ساین په حقیقت کې څه جوړوي؟ کوتانجان جوړوي. کوتانجان د کمې زاویې د تیتا. نو دلته هم دا موږ ته معلومه شوه چې د منفي زاویې کوتانجانت منفي کوتانجانت د تیتا کېږي. د منفي زاویې کوتانجانت منفي کوتانجانت د تیتا. راځو سکند به پیدا کو. سکند د منفي زاویې، سکند د منفي تیتا به څه رقم پیدا کو. تاسو پوهیږئ چې وتر پر مجاور ده. ښایي آر پر څه شي؟ اکس.
واتر زمنګ په شکل کې تاسو ګورئ چې آر ده او ایکس چې دا مجاور ضلع ده، نو دا به مساوي شي آر خو مثلثاتي دایره ده یو واحد، ایکس هم تاسو پوهیږئ چې کوساین د څه شي ده تیتا، یا پر کوساین د تیتا معکوس ده، د کوم نسبت معکوس ده؟ ماشاءالله سکند د تیتا. نو تاسو ګورئ چې د منفي زاویه سکند مثبت شي، د منفي زاویه سکند مثبت سکند د تیتا شو. ولې دا سکند په دې خاطر چې د کوساین نسبت معکوس ده، نو په دې خاطر نسبت مثبت راغی، د منفي زاویه سکند بیرته مثبت سکند د تیتا شه. او شپږم مثلثاتي نسبت کوسکند ده، کوسکند د منفي تیتا زاویه مساوي کیږي وتر پر مقابل، مقابل نو هلته تاسو ګورئ چې منفي ده، وتر مثلثاتي دایره ده یو، او منفي د ساین د وای په ځای کولی شم ساین د تیتا ولیکم، دا به مساوي شي منفي د وي په خپله یو پر ساین د تیتا معکوس شوی، د ساین د تیتا معکوس څه شی ده؟ ماشاءالله کوسکند د تیتا. نو تاسو ګورئ ګران زده کوونکو د منفي زاویې کوسکند منفي کوسکند د تیتا شه. یوازې دوه نسبته دلته مثبت راغله، د منفي زاویې یا د متضاد زاویې یو کوساین د منفي زاویې مثبت کیږي او بل معکوس سکند د منفي زاویې مثبت، نور ټول مثلثاتي نسبتونه د منفي زاویې لپاره منفي کیږي. یعنی منفي تیتا که چیرته یوه زاویه وي متضاده، د ساین د منفي تیتا منفي ساین د تیتا کیږي، تانجان د منفي تیتا منفي تانجان د تیتا کیږي، کوتانجان د منفي تیتا زاویه منفي کوتانجان د تیتا کیږي، کوسکند د منفي تیتا زاویه منفي کوسکند د تیتا کیږي. یوازې دوه نسبتونه مثبت کیږي، یو کوساین د منفي زاویه مثبت کوساین د تیتا کیږي، بل سکند د منفي تیتا زاویه بیرته مثبت سکند د تیتا کیږي. دې ته ویل کیږي د متضاد زاویه مثلثاتي نسبتونه، د منفي زاویې مثلثاتي نسبتونه موږ پیدا کړل. په دې هکله ګرانو زده کوونکو یو مثال هم لرو، هغه مثال به زه تاسو ته په پام کې ونیسم، د هغه نه وروسته به یې په تخته کې حل کړو. مثال داسې ده، د منفي 10 درجې زاویې مثلثاتي نسبتونه پیدا کړئ. ګورئ دلته زاویه یې موږ ته منفي راکړې، منفي 10 درجې، د منفي 10 درجې زاویې مثلثاتي نسبتونه پیدا کوم، ساین کوساین تانجان کوتانجان سکند کوسکند پیدا کولی شو. نو راځو دا به په تخته کې زه تاسو ته حل کړم. اول زاویه یې موږ ته راکړې ده منفي 10 درجې، منفي 10 درجې کولی شو داسې ولیکو منفي پای پر څو؟ منفي پای پر شپږ، منفي 10 درجې کېږي. اوس د دې زاویې ساین کوساین تانجان کوتانجان پیدا کوم. خای ساین د منفي 10 درجې مساوي کېږي کله چې زاویه منفي وي، ساین څه شی کېږي؟ آفرین ماشاءالله منفي ساین د تیتا کېږي، ساین د تیتا په ځای نو 10 لیکو. خای دا مساوي کېږي منفي د 10 درجو ساین څو ده؟ 1/2 د 10 درجو ساین 1/2 منفي مې په دې خاطر ورکړه چې زاویه منفي ده. کوساین څنګه پیدا کوم؟ کوساین لیکو کوساین د منفي 10 درجو، یا کولی شي منفي پای پر شپږ ولیکئ، دا مساوي کېږي که چیرته زاویه منفي وي کوساین کې تغیرات راځي؟ نه تغیرات نه راځي، بیرته څه شی کېږي؟ کوساین د 10 درجو کېږي، په کوساین کې هېڅ تغیرات نشي راوستی، دا مساوي کېږي د 10 درجو کوساین خو تاسو بلد یاستئ قیمت یې څو کېږي؟ ماشاءالله 3 تر جذر لاندې پر 2. او تانجانت چې پیدا کوو، تانجانت څه رقم پیدا کوو؟ تانجانت د منفي 10 درجو مساوي کېږي، دا زاویه منفي ده، کله چې د منفي زاویې تانجانت پیدا کوئ منفي تانجانت د 10 درجو کېږي. نو هلته تاسو وویل دا خبره منفي په خپله تانجانت د 10 درجو ساین 10 پر کوساین د 10 کله چې دا وویشئ په حقیقت کې 3 تر جذر لاندې پر څو راځي؟ 3 تر جذر لاندې پر 3 راځي. په همدغه ډول تاسو کوتانجانت پیدا کولی شئ. کوتانجانت چې پیدا کو څنګه پیدا کیږي؟ کوتانجانت د منفي 10 درجو کوتانجانت منفي کیږي، منفي کوتانجانت د 10 درجو، نو دا مساوي کیږي منفي کوتانجانت د 10 څو د قیمت 3 تر جذر لاندې. سکند پیدا کولی شو، بالکل پیدا کولی شو. پنځم تاسو متوجه اوسئ که زه وغواړم سکند د منفي 10 درجو پیدا کړم، سکند د کوساین معکوس ده، نو دا بیرته سکند د څو درجو کېږي؟ سکند د 10 درجو. د 10 درجو سکند څو د قیمت خو د کوساین قیمت به معکوس کو، کله چې معکوس کو ناطق کوي 2 ضرب د 3 تر جذر لاندې پر څو کېږي؟ پر 3 کېږي. او شپږم مثلثاتي نسبت کوسکند د منفي 10 درجې، دا به مساوي شي منفي زاویه ده منفي کوسکند د 10 درجو کېږي، منفي کوسکند د 10 درجو څو ده؟ د ساین قیمت معکوس کوي 2. نو تاسو وکتل چې د منفي زاویې لپاره ما ټول نسبتونه پیدا کړل، ساین د منفي 10 درجو، کوساین د منفي 10 درجو، تانجان د منفي 10 درجو، کوتانجان د منفي 10 درجو، سکند د منفي 10 درجو او کوسکند د منفي 10 درجو. دویم مثال تاسو کورنۍ دنده ده، منفي 3 پای پر 2
یوه منفي زاویه ده، د دې زاویې مثلثاتي نسبتونه پیدا کوي. ساین د دې زاویې پیدا کوي، کوساین پیدا کوي، تانجان، کوتانجان، سکند او کوسکند د دې زاویې پیدا کوي. دا به حتما په خپل کتابچو کې ګران زده کوونکو حل کوي، تر هغو د منفي زاویې یا د متضادې زاویې په مثلثاتي نسبتونو ښه صحیح پوه شئ. را باشم دغه د نن ورځې درس به په خلاصه ډول ګران زده کوونکو تاسو ته بیان کړم. په نن ورځې درس کې د یو منفي یا د متضادې زاویې مثلثاتي نسبتونه ولوستل. که چېرته زاویه منفي وي ساین منفي کېږي، کوساین مثبت راځي، تانجانت منفي کېږي، کوتانجانت منفي کېږي، سکند مثبت راځي او کوسکند منفي. یوازې دوه نسبتونه مثبت راځي، یو کوساین بل سکند، او دا په دې خاطر چې جفت تابع هم ده. نو په دې خاطر هم کولی شو داسې ووایو چې جفت تابع ده، نسبتونه د منفي زاویې لپاره هم مثبت کېږي. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ برنامه چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم کړه. تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم. ښه او بریالي اوسئ.